که غني د سولې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي طالبان به یې واکمنۍ ړنګه کړي. ایکسپریس ټربیون ورځپاڼې لیکلي که د کابل ادارې مشر اشرف غني نرمښت ونه ښیي او د سولې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي نو منطقي ده چې طالبان یې واکمنۍ ته د پای ټکی ږدي. ورځپاڼې دغه راز لیکلي په رسمي توګه واک ته د طالبانو د رسیدو په صورت کې هم ښایي د کابل حکومت کار پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په باور غني په داسې حال کې د سولې پروسه له خنډونو سره مخ کړې ده چې طالبان او امریکا دواړه د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په پام کې و چې د دوحې تر هوکړې 10 ورځې وروسته بین الافغاني خبرې پیل شي خو د واک پر سر ناندریو له امله دا چاره وځنډېده. ورځپاڼه کاږي پر افغان ځواکونو د وروستیو خونړیو بریدونو تمه هم ځکه کیږي چې ولسمشر غني د سولې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د راپور په وروستۍ برخه کې د افغان دولت له لوري د 592 زندانیانو نه خوشي کېدو ته په اشاره لیکل شوي. غني دا بندیان ځکه نه خوشي کوي چې ویره لري په رسمي توګه د طالبانو راتګ سره به د کابل ادارې کار پای ته ورسیږي.